بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هېواد کې هم مشته دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ د اړخه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده افغانستان او د نړۍ هېوادونه. په موجوده وخت کې چې طالبان د کومو ستونزو سره مخامخ دي، نو د هغو ستونزو به په پاکستان هم راسن اثر وي. اوس دنیا د طالبانو نه د څلورو کارونو توقع ساتي چې دنیا طالبان په هغې مطمئن کړي شي. په هغې کې اولنۍ خبره ټول شموله دولت دی. خو دلته یوه ډېره اهمه خبره دا ده چې که طالبان کوم هم ټول شموله دولت جوړوي، نو په هغې به د دنیا هېوادونه نیوکې کوي او د طالبانو خلاف به اندروني او بیروني د سازشونو اور ته لمن وهي. بل اړخ ته طالبان به یو داسې ټول شموله دولت څنګه جوړوي چې په هغې کې هغه کسان د ځان سره شامل کړي چې د چا خلاف هغوی 20 کاله جنګ کړی دی، او دا به د طالبانو د مشرتابه او د عام طالبانو په منځ کې هم ستونزې رامنځته کړي. عام طالبان به وایي که د امریکې دا لاسپوڅي کسان اوس په دولت کې شاملوي، نو بیا موږ دا 20 کاله جنګ د څه دپاره کوو. او هم دا دنیا او خاص کر پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرتابه او د عام طالبانو په منځ کې اختلافات راپیدا شي. حالانکه عمران خان خو په خپله د اپوزیشن د پارټو د مشرانو سره ملاویږي هم نه، او په افغانستان کې دا ټول شموله دولت خبرې کوي. نو ځکه دنیا او پاکستان هم په دې وجه په طالبانو فشار اچوي چې هم دغه غله بیا په دولت کې شامل شي. بل چې کله ټول شموله دولت جوړیږي، نو طالبان به دغه کسان د ځان سره د دولت په اختیار کې اخر څنګه شاملوي. او بل بهر دنیا هم دا غواړي چې هم دا کسان دي د طالبانو سره په قدرت کې شامل شي، او دا هغه کسان دي چې د بهرني هېوادونو ایجنټان دي. نو هغوی به په افغانستان کې د بهرني طاقتونو ایجنډا مخ په وړاندې باندې بوځي چې د طالبانو دولت د ناکامۍ سره مخامخ شي. خو عجیبه خبره خو دا ده چې ولې په دې نورو قومیتونو کې صرف دغه کسان دي؟ په دې کې ډېر تکړه تکړه کسان او په وطن مین خلک موجود دي، خو هغه ولې بهرني طاقتونو ته د منلو وړ نه دي؟ ځکه چې هغه به د هغوی په ایجنډا کار نه کوي، بلکې خپل وطن به آبادوي. بل اړخ ته چې بین المللي ټولنه هم په دې باندې زور کوي چې هم دا کسان دي په ټول شموله دولت کې شامل شي، نو دا ځکه چې دوی به د هغوی لپاره جاسوسي کوي، او دا کسان به چېرته هم خپل وطن سره مخلص پاتې نشي. بل په افغانستان کې د طالبانو راتلل دا یو انقلاب و. دوی په ټول ټاکنو نه دي راغلي. څه غله تښتېدلي دي په پاکستان کې ناست دي، او ایران په دې خفه دي چې طالبانو له دا نو پکار چې په پنجشیر باندې ورختلې وي، او د هغوی سره به د خبرو اترو په ذریعه خپلې ستونزې حل کړې وي. خو زه دلته یوه خبره کول غواړم چې کله په کال 1999 کې په ایران کې انقلاب راغی، نو په اولنۍ 2 ګنټو کې 15,000 کسان قتل کړي وو، او هر شپه به فیصله وشوه او په سبا به 1000 کسان نور پاتې کړل. نو ایران ولې د خپلو مخالفینو سره خپلې ستونزې د خبرو اترو په ذریعه نه حل کولې؟ دویمه خبره د دولت چلول دي. نو دا د طالبانو د دولت خلاف یو بل ډېر لوی سازش دی چې د طالبانو د دولت سیستم په ځای کېنوي او د طالبانو دولت د ستونزو سره مخامخ شي. نو د دې لپاره امریکې او د هغوی اتحادیانو د افغانستان نه د هغه کسانو د وتلو لپاره یو غوبل جوړ کړو چې په چا د افغانستان د دولت ټول سیستم او نظام ولاړو. نو دغسې به د افغانستان د دولت د چلولو لپاره طالبان د ستونزو سره مخامخ شي. حالانکه د طالبان د راتلو نه مخکې د دولت د چلولو لپاره هسې هم ډېر کسان د بهر نه راغلي وو چې خپل وطن ولوټي او واپس نور هېوادونو ته لاړ شي، او د دولت چې کوم کسان پاتې دي، نو هغوی هم بهر ته د تښتېدو په چکر کې دي، او خاص کر په هغې کې ځوانان دي چې هغه د افغانستان د ملا تیر دي. دا ځوانان په انټرنیټ ناست وي او بهر
دنیا کې د ښځو سړو جنکو او هلکانو ژوند ته ګوري خو دا ژوند هغوی ځان په خپله جوړ کړی دی تاسو راتښتئ چې د دې ژوند نه مزې واخلئ د طالبانو د راتلو نه مخکې په دې 20 کاله کې به هر ورځ هم دا افغانان د افغانستان نه تښتېدل نه تاسو ته یاد نه دي چې یورپ ته به راتلل نو په کشتو کې به په دریابونو کې ډوبېدل د دې قسمه افغانانو سره د خپل وطن غم نشته خو چې دوی بهر هېوادونو ته وتښتي امریکې د اوسه پورې 140,000 کسان د افغانستان نه وویستل چې په هغې کې 6,000 امریکایان دي نور ټول افغانانو نو دلته د امریکې دوه موخې دي یوه خو دا چې امریکا دنیا ته دا وښیي چې د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه پس افغانستان د اوسېدو ځای پاتې نه شو او بله ډېره لویه موخه د امریکې دا ده چې امریکا ته د کار د خلکو ډېر ضرورت دی چې هغوی ته تیار افغان ځوانان میلو شو او په ځای د دې چې دې ځوانانو خپل وطن افغانستان آباد کړی وي نو د خپل وطن نه وتښتېدل د دوی سره دا احساس نشته چې د وطن مثال د مور دی او دوی خپله مور په تکلیف کې پرېښوده او د خپل ښه ژوند لپاره د وطن نه وتښتېدل او یا تښتېدل غواړي ډېره د افسوس او د شرم خبره ده دوی به هم وایي چې موږ د احمدشاه بابا بچي وو چې هغه د دلي تخت له لته ورکړې وه او د خپل وطن ګټو له راغلی و او ویلې د دلي تخت هېروم چې را په یاد شي زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه خو زه په دې نه پوهېږم چې دوی له شرم نه ورځي چې خپل وطن یې په تکلیف کې پرېښوده او بیا به هم ځان ته افغانان وایي چې زموږ د وطن سره ډېره مینه ده خو افغان وطن به د داسې کسانو نه بغیر هم تر قیامته پورې وجود ولري انشاءالله دا د اولیاو وطن دی او الله پاک به د دې وطن ساتنه کوي او دا ځینې خاینان چې د خپل وطن نه بهر دنیا ته راشي نو چې په نورو هېوادونو کې مرکې کوي نو وایي چې په افغانستان کې طالبان دا ظلمونه کوي او هغه ظلمونه کوي او ډېر پکې د مګرمچ اوښکې هم وبهوي چې خپل وطن وشرموي او دلته ورته د اوسېدو دپاره کاغذات میلو شي ډېره د افسوس خبره ده خو چې طالبان دا خلک منع کوي او ملتونه او زارۍ ورته کوي چې بهر ته مه ځئ دا ستاسو وطن دی راځئ چې په شریکه دا وطن مونږ آباد کړو خو دا کسان په خپل وطن کې د عزت ژوند تېرول نه غواړي خو په بهر دنیا کې په رستورانونو کې لوښي مینځلو ته او لارو کوڅو جارو کولو ته تیار وي نو په هغې ورله شرم نه ورځي او په دې کې ډېرو کسانو دا 20 کاله د دولت په بوجو کې خولې ورکړې وي او د غریب افغان ولس وینې څکلي دي که خدای ورله دا پیسې زهر کړي خو زه دلته ټولې نړۍ ته دا خواست کوم چې باید هغه کسان چې چا قتلونه کړي دي او یا چې چا فساد کړی دی او خپل هېواد یې لوټلی دی نو پکار ده چې هغه کسان د افغانستان دولت ته واپس ولیږل شي او محکمه شي درېیمه ستونزه دا ده چې دنیا وایي چې طالبان به په افغانستان کې د ښځو د حقوقو خیال ساتي خو د ښځو د حقوقو خبره په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو د دولت د ړنګ کولو دپاره د نورو بهانو نه علاوه دا هم یوه بهانه وه چې موږ ښځې د طالبانو د ظلم نه خلاصوو او د خپلو ولسونو د دفاع کولو دپاره به په رسنیو کې شپه او ورځ دا پروپاګنډا کوله او اوس 20 کاله پس یو ځل بیا د طالبانو د دولت خلاف دا خبره استعمالیږي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق په خطر کې دي خو دا اوس چې کوم کسان بهر ته تښتېدلي دي نو په هغې کې خو 80% سړي دي او 20% پکې ښځې دي نو دوی څنګه د ښځو د حقوقو خبره کوي خو د بده مرغه 20 کاله پس دوی بیا د ښځو د حقوقو خبره د موجوده افغان دولت خلاف استعمالول غواړي ځکه چې د دوی سره خو د خپل ولس د دوکه کولو دپاره بله څه بهانه نشته چې دا په کومه طریقه د بهرني طاقتونه د افغانستان نه وتښتېدل نو د هغې خو د دوی سره جواب نشته بله خبره د بشري حقوقو ده دې لوی طاقتونو د دنیا په غریبو هېوادونو کې د لاسوهنې دپاره مختلف ادارې جوړې کړي دي د امریکې بهرنۍ پالیسي په 3 ستونو ولاړه ده اولنې بشري حقوق چې په یو هېواد کې د بشري حقوقو خیال ساتل کیږي او که نه دویمه امن چې د یو هېواد دولت په ملک کې امن راوستی شي او که نه درېیمه آیا چې د دې هېواد دولت د امریکې دوست دی او که دښمن خو زه دلته یوه تاریخي خبره کول غواړم چې هر کله پاکستان په کال 1901 کې په مشرقي پاکستان کې د بنګالیانو قتل عام کوو او بنګالۍ ښځې به یې شرمولې نو په هغه وخت کې د امریکې رئیس جمهور ریچارډ نیکسن و او د امنیت سکرتر هنري کسنجر و نو چې په مشرقي پاکستان کې کم قتل عام کېدلو نو دوی په دې باندې بالکل خاموش وو نو یو ورځ یو ژورنالیست د هنري کسنجر نه پوښتنه وکړه چې تاسو خو په دنیا کې
د بشري حقوقو ډېر بغارې وخی نو په مشرقي پاکستان کې چې دا کوم بربریت او ظلم روان دي نو تاسو په دې باندې ولې خاموش یې نو کیسنجر ولا جواب ورکړو چې په دغه وخت کې پاکستان زموږ او د چین په منځ کې منځګړیتوب کولو چې زموږ د چین سره تعلقات جوړ شي نو بیا زموږ د وطن د ګټو خبره راغله نو ځکه موږ د پاکستان د اړخه په مشرقي پاکستان کې د بشري حقوقو د خپل د لاندې کولو په غرض د پاکستان مخالفت نشو کولی نو ګرانو وطنوالو په دغه وخت کې بشري حقوق چیرته تللي وو نو اوس بهر دنیا او خاص کر امریکای او برتانیې چې دا کومې څلور خبرې ما تاسو ته وکړې د افغانستان دولت ته دا شرطونه ایښي دي چې دا څلور خبرې به منې نو هره به ستاسو دولت موږ په رسمي توګه منو د افغانستان د دولت د ړنګ کولو دپاره 9.4 میلیارده د افغانستان پیسې او داسې نور کومکونه په هغوی بند کړی شو نو اوس خو به په افغانستان کې پیسې نه وي نو چې کله پیسې د افغانستان د جنګسالارانو ته نه میلاویږي او د بهر نه چې دا کوم غله افغانستان ته راغلي وو نو اوس خو هغوی نور افغانستان نشي لوټلی نور د غریب ولس وینې نشي څکلی نو په دولت کې دننه چې کوم کسان ناسو نو هغوی به هم د پیسو نه محرومه شي نو ځکه اوس دا ټول سره د خپلو بچو د افغانستان نه تښتي ځکه چې د دوی موخه او مقصد خود دولت پیسې جوړونه وه ملت جوړونه او وطن جوړونه نه وه د دوی خو د خپلو ګټو سره کار و خو د داسې خلکو خولې ډکېږي نه خدای په خاورو باندې ډکې کړي بل دا جنګسالاران او دا ځینې غیر پښتانه خو هسې هم همیشه د پاکستان د ایران تاجکستان او داسې نورو هیوادونو ایجنډې په افغانستان کې مخ په وړاندې بوتللې او اوس خو هم دا ځینې غیر پښتانه غله پاکستان ته تښتېدلي دي او تاجکستان هغه بله ورځ استاد رباني او احمدشاه مسعود ته په مړینې د تاجکستان یو لوی ایوارډ یعنې جایزه ورکړل شوه او تاجکستان داسې هیواد دی چې روس ورته وایي کینه نو کیني او چې ورته وایي پاسه نو پاسي او اوس د پنجشیر او د افغانستان ستر غله اول تاجکستان او بیا نورو هیوادونو ته وتښتېدل او هغه یو باتور خو اوس کیمرې ته په بقو بقو باندې تړل په تېر شوي د طالبانو د دولت په وخت کې د احمدشاه مسعود مرکزي دفتر هم په تاجکستان کې و اوس په افغانستان دومره بندیزونه ولګېدل چې د افغاني پیسو قیمت په غورځېدو شو د افغانستان اقتصاد په ټپه ولاړ دی نو پاکستان چې څنګه د همیشه دپاره د افغانستان د بدبختو نه ګټې پورته کوي نو د طالبانو دولت ته وویل چې موږ به ستاسو سره په پاکستاني پیسو کې تجارت کوو ځکه چې د پاکستان د پیسو نه اوس ټایلټ پیپر جوړ شوی دی خو د طالبانو دولت ورته منځنۍ ګوته وښودله چې موږ به ستاسو سره صرف په ډالرو کې تجارت کوو بل اړخ ته د امریکې د افغانستان نه د تلو په وجه روس او چین ته لاره ازاده شوه خو په افغانستان کې د امریکې روس او چین ګټې سره په ټکر کې دي روس او چین خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي او امریکې او د هغوی اتحادیان به خپل پلانونه مخ په وړاندې باندې بوځي خو پاکستان اوس په منځ کې راګیر دی چې په کوم تاخ کې به اګې اچوي د نوې لویې لوبې په اړوند روس چین ایران پاکستان او ترکیې یو اړخ ته دي او هندوستان امریکا به شمول د خپلو اتحادیانو بل اړخ ته ده په پاکستان چې د چین سره د سیپیک په نوم کومه نکاح کړې ده نو امریکا به شمول د خپلو اتحادیانو دا د خپلو اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو خلاف ګڼي خو د پاکستان اقتصادي حالت ډېر زیات خراب دی چې د هغه بغیر د IMF ایشین ډیولپمنټ بانک او د ورلد بانک د قرضونو نه علاوه گزاره نه کیږي او په دې ټولو مالیاتو ادارو امریکا به شمول د خپلو اتحادیانو د پاسه نفسه ده پاکستان 90% ایکسپورټ د امریکای او یورپ هیوادونو سره کوي او 10% د چین سره دی نو دلته اوس پاکستان په دوه بیروخ پیښې دي چې یو اړخ ته د چین سره نکاح کړې ده او بل اړخ ته امریکای ته هم لکې سنډوي نو پاکستان په دوه بیروخ پیښې دي او چې څوک په دوه بیروخ باندې خپېږ دي نو هغه په منځ شلېږي نو ان شاء الله چې ډېر ژر په پاکستان په منځ شلېږي او د تاریخ حسابه جوړېږي نو که موږ د نوې لوبې په رڼا کې وګورو نو امریکا او نور یورپي هیوادونه به د پاکستان نه لاس اخلي نو چې دا کار وشي نو پاکستان به تجزیه کیږي بل اړخ ته پاکستان د یو هیواد په توګه نه بلکې د یو پروژې لپاره جوړ شوی و په اولني سوړ جنګ کې د شوروي اتحاد خلاف امریکې ته او د هغې اتحادیانو ته د پاکستان ضرورت و خو اوس د نړۍ په نوې لویه لوبه کې امریکې د هندوستان سره نیوکلیایي ستراتیژیکي او بلها اقتصادي تړونونه کړي دي نو اوس پاکستان ته د امریکې نور ضرورت پاتې نشو بل اړخ ته به هندوستان امریکې ته وایي چې موږ په دې سیمه کې د چین خلاف ستاسو ستراتیژي څنګه مخ پر وړاندې باندې بوځو چې پاکستان په هغې کې یو ستر خنډ دی
نو امریکا او دغه اتحادیه هیوادونه په دې باندې مجبور دي چې دنیا د پاکستان نه خلاص کړي نور دوی ته د پاکستان ضرورت پاتې نشو اوس په واشنگټن کې د امریکای په سېنات کې د امریکای د خارجه چارو سکرټر انټونی بلنکن د سوالونو جوابونه ورکول نو هغه وویل چې پاکستان د شل کاله زموږ سره دوه مخې پالیسي چلولې ده زموږ نه په میلیارډونو ډالر هغه شدي خو هغه په افغانستان کې زموږ خلاف استعمال شوی دي خو اوس د بایدن د دولت دوه هدفونه دي یو دا چې د طالبانو سره تړون د ټرمپ په وخت کې شوی نو ځکه هغه مونږ مخ په وړاندې باندې بوتل بل هغه وایي چې مونږ پاکستان له 30 میلیارډ ډالر ورکړي دي او پاکستان زموږ سره دوکه کړې ده پاکستان په ښکاره ډول زموږ ملګری وو خو دوی به په خپل ځمکه ترهګر تیارول او په افغانستان کې به د امریکای د افغانستان د دولت او د ناتو خلاف استعمالول اوس به مونږ د پاکستان سره د خپل اړیکو اثرنو جایزه اخلو نو اوس چې په افغانستان کې څه صورتحال جوړیږي نو امریکا به پاکستان ته دغه په تناظر کې ګوري او د پاکستان په وړاندې به خپل نوې پالیسي جوړوي په اصل کې مخکې هم د امریکای د پاکستان سره تعلق د افغانستان په وجه که هغه په افغانستان کې د انقلاب وروسته د کال 1992 پورې وو او که بیا د کال 2001 نه تر دا اوسه پورې پاکستان به په افغانستان کې د امریکای ایجنډا مخ په وړاندې باندې بوتله او د امریکای نه به پیسې اغشتي پاکستان د کرایې یو هیواد دی د افغانستان بدبختي د پاکستان لپاره لنګه غواوه چې هر وخت به لوشله او پاکستان ځکه په افغانستان کې امن او ثبات نه غوښتلو چې بیا به د امریکای ډالري بندېدلې نو دوی خو په ښکاره د امریکای مرسته کوله خو په پټه به د هغوی خپې وخلي خو اوس امریکا په دې خبره پوه شوې ده چې پاکستان یو دوکمار هیواد دی نو که د افغانستان خبره ترې نوځي نو امریکای ته د پاکستان د سره هډو ضرورت پاتې نشو د امریکای 9 سېنیټرانو په دې خبره ډېر زور واچو چې پکار ده چې د پاکستان خلاف سخت قدمونه واخیستل شي لہذا اوس امریکا به شمول د خپل اتحادیانو د پاکستان خلاف ګیره کندوي اوس یو څو ورځې وړاندې چې کله د ملل متحد د امنیت د کونسل میټینګ وو نو دوه میټینګز کې پاکستان د سره رابلل شوی نو حالانکه په هغه کې د افغانستان په اړه خبرې کېدلې او د پاکستان په ملل متحد کې نماینده او د پاکستان دولت چغې ویستلې چې ولې د پاکستان سره داسې کیږي خو چا ورته هیڅ ګټه ونه چوله په دې اخري میټینګ کې د طالبانو نه دا غوښتنه شوې چې د القاعده او د ایست ترکستان مومن کسان د افغانستان وباسي خو د طالبانو نه دا غوښتنه په دې میټینګ کې نه ده شوې چې تاسو باید د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی مشران د افغانستان نه شړل او نه پکې د بلوچستان په ازادي مین تحریکونو څه ذکر شوی دی نو د امنیت په دې میټینګ کې روس د القاعده خبره کوي امریکا د القاعده او د داعش خبره کوي چین د ایست ترکستان مومن خبره کوي خدا خبره پکې نه کیږي چې افغانستان به پاکستان کې په ازادي مین د پښتنو او بلوچو د تحریکونو مرسته نه کوي اوس په دې مخکې ورځو کې د ټي ټي پی د مشر نور ولی مسعود نه سی ان ان انټرویو واغشته چې سی ان ان خو د امریکای جبهه سترګې او غوږونه دي اوس مودي امریکای ته روان دی د ملل متحد په جنرال اسمبلی کې به خپل بیانیه هم ورکوي او بیا به یو پر یو د جو بایدن سره ملاقات هم کوي جو بایدن به د جاپان هندوستان او استرالیا د بیلا وزرای اعظم سره ملاقاتونه کوي بیا به د کواد میټینګ کیږي ورپسې به د جی 20 یعنی د جی شلم میټینګ هم کیږي او دغه څه به د چین خلاف یو متحده لایحه تیاریږي او په هغه کې به د پاکستان خلاف هم یو محاذ تیاریږي او عمران خان بیچاره د جو بایدن د ټلیفون په انتظار دی پاکستان ته ځان یو لوی طاقت ښکاري خو پاکستان د هاتي په غوږ کې ودرېد اوس د عمران خان د سی ان ان د یو ژورنالیست سره انټرویو و نو عمران خان هغه ته وایي چې موږ غواړو چې د امریکای د هندوستان سره کوم تعلق دی نو هغه تعلق دی د امریکای د پاکستان سره هم وي خو دلته یو سوال پیدا کیږي چې کله هم امریکای ته د پاکستان وزیر اعظم راځي د پیسو د پاره ځي چې زموږ پیسې پکار دي او اوس چې آی ایم اف د پاکستان قسطونه بند کړی دي نو پاکستان دروړي او چغې وخی او چې د امریکای نه څوک پاکستان ته ځي نو پاکستان ورته وایي چې موږ د اف ای ټی اف نه خلاص کړی او آی ایم اف ته وایي چې زموږ د پیسو قسطونه بحال کړي خو چې هندوستان امریکای ته راځي نو د ځان سره دا ستونزې نه راوړي هندوستان ذاته د دنیا یو لویه دیموکراسي وایي آیا پاکستان د دې خبرې مخالفت کولی شي د هندوستان د امریکای سره په میلیارډونو ډالرو امپورټ ایکسپورټ آیا پاکستان د دې حقیقت د سترګې پټولی شي اوس د عمران خان د دې خبرې چې حقانی د افغانستان د پښتنو یو قبیله ده په دنیا کې رسنو د عمران خان نه جامې ویستي
بل چې څوک هم د عمران خان سره انټرویو کوي نو په شرمونه او شرموي او دا تاسو نه اول کوي چې بایدن د ټلیفون کړی دی په موجوده وخت کې د پاکستان سره د امریکای تعلق د نشټ برابر دی امریکای د پاکستان نه هوایي اډې غوښتي هم نه وي او عمران خان په یو انټرویو کې وایي absolutely not یعنی موږ ولا بیسونه نه ورکو پاکستان بیا دا کوشش کوي چې بیا د طالبانو کارت استعمال کړي او د دنیا نه پیسې ترلاسه کړي حالانکه د پاکستان او د افغانستان د کرزي او د اشرف غنی په دولتونو کې یو شی مشترک دی چې هغه فساد دی په میلیارډونو ډالر پاکستان او افغانستان ته راغلي خو د فساد ښکار شي او د ولس حالت د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی په پاکستان کې د فورس افسران او د سیویل ملټري اسټابلیشمنت کسان چې ریټایر شي نو یو هم پاکستان کې جون ترولو ته تیار نه وي نو بیا امریکای کاناډا استرالیا برتانیا او یا دوبه تغلي چې چرته دوی د مخکنه د فساد پیسې انتقال کړي او دغه حال د افغانستان د چارواکو هم دي چې په افغانستان کې فساد وکړي نو بیا سره د بچو د افغانستان تختی لکه څنګه چې اوس او تختیدل بل اړخته پاکستان همیشه د افغانستان بدبختی په نور دنیا او خاص کر په امریکا خرڅ کړي دي چې په هغه د امریکا نه F-14 تیارې جنگي بحري جهازونه ټینکونه او نقد ډالر ترلاسه کړي شوی دي تر دې چې د افغانستان د بدبختو په قیمت پاکستان ته ځان نه یو اټیمي طاقت هم جوړ کړ او اوس پاکستان د شمالي کوریا په شان دنیا بلیک میل کوي چې زموږ سره اټم بم دی خو اوس دنیا د پاکستان په دوکو په تمخه پالیسو او په جنتکارو پښپړ توګه خبر ده او اوس دا ښکاریږي چې پاکستان د خپل منطقي انجام په لور باندې روان دي چې پاکستان ورته تجزیه کیږي پاکستان د دنیا په نقشه د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او چې د بدن په کومه برخه کې ناسور ولګي نو بیا د هغې برخې عملیات یعنی اپریشن کول پکار وي چې د بدن نه دا ټوټه پرېکړه شي نور د دنیا په نقشه کې د پاکستان د وجود ضرورت پاتې نشو پاکستان د افغانستان دولت ته وایي چې د ټي ټي پی مشران موږ ته په حواله کړي نو طالبان ورته وایي چې تاسو خپل منځ کې سره جوړ شئ دا د پاکستان د ننه کورنۍ مسله ده او موږ څوک چاته په حواله کوو نه هغه یو شعر دی وایي کوی مکه نه د بل سړي په لار کې چې استا د کوی په غاړه لار شي نو دا خو به دا شل کاله د پاکستان دولتونو د افغانستان دولتونو ته ویل چې د افغان طالبانو مسله د افغانستان دننه کورنۍ مسله ده او دا تاسو په خپل حل کړئ اوس څه ورځې مخکې د پاکستان د آیسای پخوانی مشر اسد درانی په یو مرکه کې وایي چې افغانستان به کله هم د ټي ټي پی کسان په پاکستان د حملو نه منع نه کړي او نه به پاکستان ته په حواله کړي موږ به په خپل د ټي ټي پی کسان وژنو مطلب دا چې دوی به افغانستان ته د ټي ټي پی په کسانو پس راځي نو بیا د افغانانو لاس په هم چاندې دي تړلې پاکستان د هر چا سره دومره جنایتکاري کړې دي چې اوس به اخر پاکستان ته د هغې سزا ملاویږي د روس نه هغه هیر نه دي چې د پاکستان پوجا د یو شوروي اتحاد نه 15 هیوادونه جوړ شو بل اړخ ته د چین په پاکستان کې د بلوچو پښتنو او سندیانو په معدنیاتو یعنی په منرالز او په بندرونو باندې نظر دی او دا یو څه هم په پنجاب کې نشته نو چین به هم د پاکستان په روانېدلو اوښکې نه بهوي بل اړخ ته چین یو داسې هیواد دی چې د هغه د ټول دارومدار د نور دنیا سره په تجارت باندې دی نو د چین دماغ خراب دی چې د پاکستان لپاره د هندستان د امریکای او د یورپ مارکیټونه دراسه ورکړي اوس ان شاء الله دنیا لګیا ده پاکستان لا شاید دم کوي بل په افغانستان کې به هر یو هیواد د هغې پورې د کورونو جګړو اورته لمن وهي چې تر څو خپل هدفونو ته نه وي رسېدلي امریکا به په افغانستان کې د روس او د چین د ګټو په اړوند وایي چې په افغانستان کې 20 کاله جګړه موږ وکړه 2400 خپل بچي موږ له لاسه ورکړل 2000 میلیارډ ډالر موږ مصرف کړي او روس او چین به په قرار راشي په افغانستان کې به خپل ګټې ترلاسه کړي نو زما یقین دی چې دا به امریکا ته د منلو وړ نه وي په دې کې د برتانیې د استخباراتي ادارې MI6 مشر ریچارډ مور د امریکا د سیاسي مشر ویلیام برنز او د روس د امنیت سکرټر نیکولای پاتروشیف د هندستان د ملي امنیت مشاور اجیت دول او د هندستان د دولت نورو چارواکو سره جدا غونډې وکړې بیا په 23 د اگست کال 2023 کې د روس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ټلیفون خبرې وکړې په اول ورځو کې د روس د اړخه د افغانستان د طالبان په اړوند ښه بیانونه راغلي وو چې موږ به په شریکه سره کار کوو په افغانستان کې د روس سفیر دمیتری ژیرنوف د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه 48 غنټې وروسته د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کړی و د ولادیمیر پوتین
د افغانستان لپاره خاص استازي ضمیر کابلوف ویل چې په نسبت د اشرف غنی د دولت د طالبانو سره خبرې کول ډیر آسان دي. خو چې کله د روس د خارجه چارو د سکرټر مرستیال په دلی کې د هندستان د چارواکو سره میټینګ وشو، نو بیا هغه او ملل متحد کې د روس نماینده واسیلی الکسیویچ نبنزیا وویل چې زموږ خیال دا دی چې د طالبانو په قدرت کې د راتلو پس به اوس ترهګري زیاتېږي، بیا به مرکزی اسیا ته خپې راغځوي. ماسکو او بیجینګ په افغانستان کې د امریکای د جنگ ډیر مخالفت کولو، حالانکه هغوی د دې جنگ نه ډېرې ګټې پورته کړې دي، او روس او چین به په مقامي او بین المللي سطح باندې خپل اثر او رسوخ سیوا کولو. اوس د افغانستان نه د امریکای د وتلو نه پس روس او چین په افغانستان کې خپل اثر او رسوخ زیاتولو له ډیر زیات زور ورکړی دی، او چین او روس به په شریکه خپل متحرک جیوپولیټیکل ګټې په نظر کې ساتي. خو هندوستان په سوړ جنگ کې همیشه د روس پارټنر پاتې شوی دی، او هندوستان د روس د وسلې یو ډیر لوی خریدار دی. نو روس خپل اقتصادي ګټې هم په هندوستان کې په نظر کې ساتي. بیا د دهلی د استخباراتو د میټینګ په مقابله کې پاکستان د روس، چین، ایران، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان د استخباراتي ادارو کسان اسلام آباد ته را دعوت کړل چې د افغانستان په اړوند خبرې وکړي. نو چې دوی د افغانستان په اړوند خبرې کولې، نو بیا پکې د افغانستان د دولت نماینده ولې نه و؟ اوس به د دلی او د اسلام آباد د استخباراتي ادارو میټینګ ته یوه کتنه وکړو. په دلی کې د امریکای، برټانیې او د روس د استخباراتي ادارو کسانو د هندوستان د چارواکو سره جدا جدا ځانله میټینګونه کړي او یوه خبره هم بهر ته نه ده راوتلې. خو د اسلام آباد د استخباراتي ادارو میټینګ ټولو په یو ځای په شریکه کړی دی چې ویل کېږي په ډېرو قصابانو کې اکثر غوا مردارېږي. نو تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان خو د روس د تسلط د لاندې دي، نو چې څه ورته روس وایي نو هغه به کوي. او ایران او پاکستان خو همیشه د افغانستان دښمنان دي، او چین خپل مقصد په موټي کې نیولی دی. نو آیا د اسلام آباد د میټینګ د دلی د میټینګ سره څه مقابله کېدلی شي؟ بالکل نشي کېدلی. روس د جنگي وسلو په وجه یو امنیتي زبرځواک دی، خو اقتصادي طور هغه د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د شوروي اتحاد د منځ نه د تللو یو وجه دا هم وه چې اقتصادي طور شوروي اتحاد بالکل ختم شوی و. خو روس د مخکې نه د کریمیا په وجه د ډېرو بهرني هیوادونو د بندیزونو سره مخامخ دی. روس خو په افغانستان کې پنګوالي نشي کولی، خو چین به په افغانستان کې پنګوالي کوي، او کېدای شي چې روس او چین په خپل منځ کې په افغانستان کې هم هغه پالیسي اختیار کړي چې کومې په مرکزي اسیا کې اختیار کړې ده. لکه په مرکزي اسیا کې د امنیت، ثبات او د ترهګرو خلاف مبارزه روس په خپل سر اغشي ده، او په دې هیوادونو باندې خپل وسله هم خرڅوي. بل اړخ ته چین د انرژۍ لپاره د پایپلاینونو، سړکونو او د ریلوې په ساحو کې په مرکزي اسیا کې پنګوالي کوي، چې د هغې لپاره په مرکزي اسیا کې د امن او ثبات ډېر زیات ضرورت دی. نو په دې وجه په دې سیمه کې د روس او د چین ګټې سره په ټکر کې نه دي. خو په دې مخکې ورځ کې چین په دغه سیمه کې خپلې وسلې هم خرڅې کړې دي چې هغه د روس د ګټو سره په ټکر کې دي. نو دا په مرکزي اسیا کې د روس او د چین په منځ کې شخړې را پیدا کولی شي. خو چین په مرکزي اسیا کې قدرتي سرچینو ته رسیدو باندې پنګوالي کوي، خو دلته هم د روس او د چین ګټې سره په ټکر کې نه دي، ځکه چې روس خپله انرژي لري. روس په مرکزي اسیا کې خپل دا هدفونه لري چې په دې سیمه کې د ثبات وي، او دلته د یو زبرځواک هیواد په حیث د امنیت ساتلو لپاره دا هیوادونه د خپل کنټرول لاندې وساتي. بل د دهشتګردو، ترهګرو او خاص کر د اسلامي ګروپونو خلاف د دې هیوادونو سره کومکونه وکړي، او د دې هیوادونو د مشرانو پوزیشنونه نور هم مضبوط کړي. روس په قرغیزستان او تاجکستان کې هم خپل بیسونه لري چې د تاجکستان سره د افغانستان سرحد هم لګېدلی دی. نو په افغانستان کې هم کېدای شي چې روس د افغانستان په امن او ثبات کې خپله ونډه واچوي، او چین صرف په پنګوالۍ کې خپل پروګرامونه مخ پر وړاندې باندې بوځي، چې په دې دواړو پروژو کې د روس او د چین ګټې سره په ټکر کې نه دي. خو آیا روس او چین به د یو بل سره دا تعاون په افغانستان کې په کار راولي؟ ځکه چې دلته هم د روس او د چین ګټې سره شریکې دي. خو دا به هله کېږي چې مرکزي اسیا روس او چین ته ترهګري او اسلامي بنیاد پرستي د افغانستان نه انتقال نشي. د طالبانو په تېره شوې دوره کې د ایست ترکستان اسلامي مومنټ او د اسلامیک مومنټ اف ازبکستان په وجه مرکزي اسیا روس او چین ته خطر او ګواښ و. روس او چین د امریکای د افغانستان نه د وتلو نه مخکې د طالبان سره خپل اړیکې ښه په ښکاره ډول ساتلې وي،
او د روس او د چین د طالبانو سره په دې باندې فیصله شوې ده چې نور به په افغانستان کې دا قسم تنظیمونه دوی د روس او د چین خلاف تارته نه پرېږدي. خو چین او روس به په افغانستان کې د مرکزی اسیا په مقابله کې د ستونزو سره مخامخېږي. دلته هندوستان، پاکستان، ایران، قطر او ترکیه هم خپل ایجنډې لري او هر یو هیواد خپل ګټې په نظر کې نیولې دي. امریکا او د هغوی اتحادیان هم د افغانستان د راتلونکي لپاره خپل پلانونه لري چې چېرته په افغانستان کې د ترهګرو او جهادي تنظیمونو خوندي ځایونه منځته رانشي، او بل به امریکا په افغانستان کې د روس او د چین په هلو ځلو هم نظر ساتي چې چېرته هغه خو د امریکې د ستراتیژیکي او د اقتصادي ګټو سره په ټکر کې نه دي. دنیا په شریکه دا 40 کاله د خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو په خاطر افغانستان تباہ او برباد کړو. حالانکه په کال 2001 کې چې کله امریکا، ناتو او نور 48 هیوادونه په افغانستان ورختل، نو دوی په خپل منځ کې ژمنه کړې وې چې دوی به په افغانستان کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو لپاره کوشش کوي او خپل ایجنډې به مخ په وړاندې نه بوزي. خو د بده مرغه هغه ژمنې پوره نه کړې شوې او هر یو هیواد خپل ایجنډا مخ په وړاندې باندې بوتله ده. نو اوس 20 کاله پس پکار ده چې دنیا په افغانستان کې خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې په نظر کې ونه ساتي او د افغانستان په جوړولو او آبادولو کې په بشپړ توګه برخه واخلي. بل افغانستان د یو زر نه واخله تر د 3,000 میلیارډ ډالرو په معدنیات یعنی منرلز باندې پروت دی. خو د بده مرغه اوس به یو بل ویما جوړیږي. د شام نه به اوس د داعش کسان افغانستان ته امپورټ کیږي. اول به راځي پاکستان ته، هغه ته په تربیه کیږي او بیا به د پاکستان نه افغانستان ته لیږل کیږي. لکه څنګه چې به مخکې د القاعده کسان پاکستان ته راتلل، هغه ته به تربیه کېدل او بیا به افغانستان ته لیږل کېدل. خو دلته یو بل ډیره اهمه خبره ده. پاکستان په هغه طالبانو دا زور اچولې دي چې د ټي ټي پی مشرتابه پاکستان ته حواله کړي. نو که چېرې پاکستان په دې کامیاب شي، نو د ټي ټي پی عام کسان به داعش ته ځي او دغسې به پاکستان بیا په افغانستان کې د داعش په نوم خپلو جنایتکارو له دوام ورکړي. او پاکستان به اوس دا کوشش هم کوي چې په افغانستان کې په طالبانو کې دننه نفاق پیدا کړي او په دوی کې د یو بل خلاف ډلې جوړې کړي چې پاکستان د هغوی کې بیا خپل کار د افغانستان د دولت خلاف شروع کړي. بل اړخ ته اوس پاکستان په دنیا کې بالکل یوازې دی. نو اوس به پاکستان افغانستان کې طالبان بیا د خپل مقصد لپاره استعمالول شروع کړي. نو پاکستان لګیا دی ځان طالبانو ته ډیر نږدې کول غواړي، خو دا په ظاهر ډول. په پټه کې د پاکستان موخې بالکل جدا دي. اوس چې کله طالبان په قدرت کې راغلل، نو عمران خان د مذهبي ګوندونو مشران او جنرالان په لستوڼو ګډېدل چې دنیا ته دا وښایي چې طالبان ګینې زمونږ خلک دي. خو هوښیاره مرغۍ ګیرېږي نه، او چې ګیرېږي نو بیا د دواړو خپونه ګیرېږي. نو اوس خو عمران خان او د پاکستان جنرالانو په خپله په پاکستان کې دننه مذهبي ګوندونو، تحریکونو او بنیاد پرسته ګروپونو ته شین چراغ وښودلو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې یو شرعي نظام نافذ کېدی شي، نو په پاکستان کې ولې نشي نافذ کېدلی. نو اوس به د دې تحریکونو او مذهبي ګوندونو پاکستان څنګه مخالفت کوي؟ نو ځکه به اوس ټي ټي پی او داسې نور مذهبي تحریکونه ښه په ډاګه په پاکستان کې خپل هلو ځلو له نور هم زور وکړي او دنیا به پاکستان ته وایي چې تاسو په خپله دوی ته شین چراغ ښودلی دی. نو اوس به څنګه تاسو د دوی مخالفت کوئ؟ نو د کال 1983 نه راواخله تر د اوسه پورې چې پاکستان د افغانستان خلاف کوم جال خور کړی و، نو اوس به په هغې جال کې پاکستان په خپله نښلي انشاءالله. نو اوس به په پاکستان کې هم هغه بدامني او بې ثباتي شروع کېږي چې کومې دا 40 کاله د پاکستان د راسه په افغانستان کې شتون لرلو. نو بیا به دا مذهبي ګوندونه پاکستان ته وایي چې په افغانستان کې امن مذهبي تحریک طالبان راوستو. نو اوس پکار ده چې په پاکستان کې دی هم قدرت دوی ته په حواله کړی شي چې په پاکستان کې امن او ثبات راشي. خو پاکستان 209 میلیونه نفوس لري او اټومي طاقت دی. نو که دا مذهبي پارټۍ او بنیاد پرست تحریکونه په پاکستان کې په قدرت کې راشي، نو دا اټومي وسلې د هغوی لاسته لوېدلی شي. خو دا دنیا ته بالکل د منلو وړ نه ده. نو اوس به دنیا په دې مجبورېږي چې د دنیا د امن په خاطر ځان د پاکستان خلاص کړي او پاکستان د تاریخ برخه جوړ کړي. خو پاکستان هم په دې ډېر ښه پوهه دی. نو دوی به اوس دا کوشش کوي چې په افغانستان کې بیا حالات خراب کړي او د هغې لپاره به پاکستان د داعش کارت استعمالوي. په پاکستان کې د سینټ د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین سید وایي چې موږ د ټي ټي پی په اړوند طالبانو ته سره کرښه راښکلې ده او د دې نه علاوه دا امید هم شته چې دا ځل به طالبانو ته ډېره سخته سزا میلاویږي. خو دلته یو سوال پیدا کېږي
چې دا 40 کاله په پاکستان کې خلک تیارول او افغانستان ته به مرالېګل، نو هغه در نه هیر دي. دا ځل به موږ افغانان پاکستان ته سره پیر خراکاږو چې موږ له د ډیورنډ نه واخله تر د عباسینو پورې خپله ځمکه راکوي او که نه موږ ته د جهازونو، د F-14 طیارو، د B-52 طیارو، د ټینکونو او د توپونو ضرورت نشته. موږ له د ویتنامیانو، بنګالیانو او د طالبانو په شان صرف یو کلاشینکوف پکار دی چې هغه د هر یو پښتون په کور کې شتون لري. د پاکستان جرنیلانو همیشه په پاکستان کې په مدرسو کې په کشمیر او په افغانستان کې د خپل نیابتي جنگ لپاره جهادیان روزلي دي. اوس هم په پاکستان کې په مدرسو کې 2 میلیونه ماشومان درس وایي چې هغه د موجوده زمانې د تعلیم نه ډېر زیات لرې ساتل شوي دي او صرف مذهبي تعلیم ورته ښایي چې د پاکستان جرنیلان بیا هغوی په کشمیر او په افغانستان کې د خپل نیابتي جنگ لپاره استعمال کړي. د CIA یو افسر ډګلس لنډن لیکي چې په مدرسو کې داسې مدرسې شته چې هغې ته څوک نږدې هم نشي ورتلی. هغه په خپل یادداشت د ریکروټر کې لیکي چې دا قسمه د مدرسو تحریکونه به یو وخت د پاکستان خلاف په قومي تحریکونو کې بدلیږي او په پاکستان کې به افراطیت زور نیسي چې هغه به د پاکستان لپاره یو ډېر لوی ګواښ ثابتېدی شي. د پاکستان د فوج یو ریټایر جنرال طلعت مسعود وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په قدرت کې د راتلو په وجه په پاکستان کې مذهبي تنظیمونو ته لاره هواره شوه او پاکستان همیشه افغانستان د فشار لاندې ساتلی دی او اوس د افغانستان نمبر دی. خو اوس دنیا لګیا ده د افغانستان په اړوند پاکستان منځوي کوي، ځکه اوس د فرانس وزیر خارجه قطر ته راغلی و چې قطر د طالبانو سره په اړیکه کې شي. اوس امریکا لګیا ده د چین، روس، ایران او د پاکستان خلاف خپله پالیسۍ باندې کار کوي. خو امریکې بشمول د خپلو اتحادیانو په افغانستان کې د ناکامۍ لپاره د پاکستان نه د قربانۍ ګډوډې جوړولو لپاره هلې ځلې شروع کړي دي. بل اړخ ته چې پاکستان څومره هم چین سره نږدې کېږي، نو دومره به پاکستان د امریکې بشمول د خپلو اتحادیانو د سترګو ازغې جوړېږي او پاکستان به دنیا کې نور هم منزوي کېږي. عمران خان هره شپه خپل موبایل ټلیفون د بالښت د لاندې ایښودی وي چې بایډن به ورته ټلیفون وکړي، خو هغه ورته بالکل ګیا نه اچوي. په افغانستان او په دغه سیمه کې د امن او د ثبات په خاطر دنیا ته پکار دي چې د طالبانو دولت په رسمي توګه ومني او د افغانستان کومې پیسې چې امریکې کنګل کړي دي هغه دې د طالبانو دولت ته ملو شي، چې نورو ترهګرو تنظیمونو ته دا موقع په لاس ور نشي چې بیا افغانستان د کورونو جګړو ښکار شي. لکه اوس پاکستان په افغانستان کې د پښتنو او د نورو قومیتونو په منځ کې د نفاق پیدا کولو کوششونه شروع کړي دي. اوس عمران خان وایي چې موږ دا غیر پښتانه کسان پاکستان ته راوغوښتل او عمران خان د فوج د ستریس او د دولت نورو چارواکو سره میټینګونه وکړل. اصل مسله دا ده چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دولت مضبوط شي، ځکه چې پاکستان یریږي چې بیا به د لر او بر پښتانه سره نور هم نږدې شي. په موجوده وخت کې د ټولو نه زیاته ذمہواري په امریکې او په ناټو باندې راځي چې د افغانستان په آبادولو او په جوړولو کې کومک وکړي، ځکه چې دوی په دې 20 کاله کې په افغانستان کې څه وکړل نو افغانستان یې دې ځای ته راورسولو. خو تاریخ تکراریږي چې کله په افغانستان کې انقلاب راغلی و نو جنرال ضیاء الحق کابل ته راغلی و، نو چې کله د هغه د نور محمد ترکی سره ملاقات و نو په هغه وخت کې په محکوم افغانستان کې شیر علي باچا خلق پارټي جوړول غوښتل او بل د افغانستان دولت په شمشاد باندې د ټي وي د لپاره یو بوسټر لګول هم غوښتل چې په کوزه پښتونخوا محکوم افغانستان کې د افغانستان ټي وي هم ولس کتلی شي. نو ضیاء الحق ترکی ته وویل چې په صوبه سرحد کې خلق پارټي مه جوړوئ او په شمشاد باندې بوسټر مه لګوئ. نو نور محمد ترکی خو نه په محکوم افغانستان کې خلق پارټي جوړ کړه او نه په شمشاد بوسټر لګو، خو ضیاء الحق افغانستان د ډبرې زمانې ته ورساوه. اوس د افغانستان دولت د سختو ستونزو سره مخامخ دی، خو که دنیا طالبان بالکل منزوي کړي نو دا هم کېدای شي چې د طالبانو کوم کوشش دی چې د نوې زمانې د تقاضو سره مخ پر وړاندې باندې لاړ شي او د خپل اولني دولت اشتباهات تکرار نه کړي. خو د منزوي کېدو په حالت کې طالبان بیا هم هغه سختګیر موقف ته ستنېدی شي چې دا به یوه ډېره لویه المیه وي، نو دنیا به هم د نورو ستونزو سره مخامخ شي او علاقایي او بین المللي ستونزې به بیا منځته راشي. بل پاکستان په کور دننه هم د ډېرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان د اسټابلیشمنټ د اړخه په پاکستان ورټپل شوی وزیر اعظم د عمران خان حکومت بالکل ناکام دی. په پاکستان کې اقتصادي بدحالي ده، بیروزګاري د حده وتې ده، قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي،
د روپیا قیمت ورځ تر ورځه ورځيږي، تجارتي خساره زیاتېږي، کرنٹ اکاونټ منفي دی. پیپلز ډیموکراټک موومېنټ PDM په ټول ملک کې د لاریونونو او احتجاجونو اعلان کړی دی چې د هغوی سره وکیلان، د رسنیو کسان او د سیول سوسایټي تحریکونه هم شامل دي شي. ولس د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، نو ولس څه وخت هم لارو کوڅو ته راوتلی شي او په پاکستان کې انارکي راتلی شي. په دې موجوده کال کې پاکستان 10 میلیارډ ډالر قرضونه واپس کوي. دا پیسې به اخر د کوم ځای نه راځي؟ بل اړخ ته تحریک طالبان پاکستان، TTP او نورو مذهبي ګروپونو په تیر شو 10 ورځو کې په پاکستان کې د بریدونو په وجه د 500 نه زیات فوجیان مړه کړي دي او د TTP مشر نورولي مسعود په ډاګه وایي چې موږ به د پاکستان نه خپل ځمکې واپس اخلو. بل د پاکستان د دومخې پالیسي او د دنیا سره او خاص کر د امریکای سره د دوکو په وجه دنیا د پاکستان یوې خبرې اورېدلو ته او منلو ته تیار نه ده. بای بای پاکستان.